موږ مروت بیټنی قومي تحریک مروت قوم بیټنای قوم ټول پښتون قوم داسې یو حالاتو چې ګیر یو او داسې حکومت سره مو مقابله ده چې هغه د حکومت دا مذهب پته نه لګېږي چې دا حکومت کوم مذهب ده نه آیین مني نه قانون مني نه اخلاقیات مني نه یې څه زبان سته نه یې قول سته نه یې اقرار سته دغه حالات دي چې موږ په دې نه پوهېږو چې نه اخر دغه حکومت څه پالیسي ده دغو عوامو سره هر حکومت عوامو سره یوه پالیسي موږ حکومت پالیسي پته نه لګېږي عوامو ته چې اخر دغه حکومت څه پالیسي ده ځکه عوام دغې ته رسېدلي دي چې هر سړي نه بام جوړ ده ډزېږي غوسه فرسټریشن دا دومره زیات تپ عوامو چې هر سړي نه بارود جوړ دي بارود طلای به نه ورویې دغسې ډزېږي موږ نن 12مه ورځ ده شپه یې 14 ده چې دلته مو احتجاج شروع کړی ده پته جوړي چې 20 لکه کرنال مځکه مو ده 28 کاله موږ نیر مروت کانال په یو سازش بند و د سیف الله برادران په سازش باندې نو دا مروت کومه بیټنای کوم چیکس او هغه نیر په زور خلاص که یو کال مو کرونده په وکړه شل مو دوام کال د کرونده په وکړه اوس یې خامخا هغه نیر نه بند که په دې وجې چې یاره دا خو خلکو ته رزق میلاو سه روزي میلاو سله ترقي طرف ته لاړل خوشحالي راله مینه محبت راغی خلک په روزګار سله خلک په کاروبار سله خلکو هغه عزت په جیسه خلکو دنیا روزګار او کاروبار شروع کړ چرسو نه پوډرو نه آیسو نه نوجوانان بچ سله غلا ډاکو نه نوجوانان بچ سله هغه خپله منچې بدیګانو دشمنیګانو نه خلک سره بچ سله کرایمز بالکل زیرو طرف ته راغی او یوه خوښي په دغه علاقې چې راغله نو هغه مولا سیف الله برادران چې کوم غداران دي هغه په دباو هغه په سازش باندې دا نیر په موږ باندې بند سه او غنم و شین فصل خربوزو فصل سبزیانې میوې هغه ختم کېږي اوس مکمل ختم کېږي نو دغه لپاره موږ ته جوړي چې درنه شروع کړه ګیس کمپنۍ ګاډي مو بند کړل نو نن 14مه شپه ده حکومت موږ ته هر وخت داسې یو هغه راکوي یو اشتعال چې جنګ جوړوي 18 ورځې موږ درنه بغیر د ټوپک نه کوله ناست په اتڼ مو به کول شغل مو به کاو تقریرونه مو به کول زړه مو کوله فریاد مو کاو مطالبې مو کولې مذاکرات مو کول چې موږ باندې حکومت اټیک وکړو چې دا درنه موږ ختم کوو د مشران ګرفتاروو و اینام چرمین تینیم پیو چې ګرفتاروو نوره مشران تینیم پیو چې ګرفتاروو چې حکومت ټوپک راوړ اټیک یې رباندې وکړو نو موږ خپل ځان حفاظت دپاره دفاع دپاره ټوپک راواخیست چې که په دغه ټوپک باندې حکومت په موږ ډز کوي موږ وینې تویوي بیا به موږ خپله دفاع کوو نو هر ورځ سبا عمل
او ماښام ورځې او شپې بیا 40 ګاډي دي، بختربند دي، امبولانس دي، او موږ کوم ټوپکو سره ګرځو. هر کلی چې ټوپکو سره مورچې سنبالې دي په ته جوړي چې ټول ته جوړي بازار مورچې دا ټوپک ته. نو ټولو نوجوانانو او ټولو بوډاګانو تر کور چې تور سرو پورې ملا تړلې ده چې دا غاصبان، جابران، ظالمان، قاتلان دا به څه مال راځي چې دا ډزر باندې وکړي، سره وی ګورو چې تا ډز خو یې باطلو ده، یې طاغوت ده، یزید وال ډز ده، او یا لوري حقو ډز ده چې پته سره ولګېږي. راځي نه نږدو مسترایسي په 1 کیلومتر په 2 کیلومتر باندې بیا هلته 6 غنټې 8 غنټې 10 غنټې ولاړي، خو دا ټوله ضلع پریشانه وي. کور چې په تور سر پریشان، کور چې بچیان پریشان. نو اخیر دا څه دي؟ روزانه مذاکراتو ته خلک رلږي، ډي سي ډي پي او کمیشنر مذاکرات ته ولاړ سي، بیا موږ ته جواب نه راکوي. بیا مذاکراتو ولاړ سي، بیا لاړ سي، موږ ته جواب نه راکوي. جواب داسې راکوي چې بیا 40 ګاډي دي، کرم ضلع نه پولیس راغوښته، کوهاټ ضلع نه راغوښته، بنو نه راغوښته، ډیری خان نه راغوښته. نن د حکومت له طرفه نه 3 وفدونه راغلل. یو د جماعت اسلامي وفد، یو د پی ټي آی وال وفد، او بل د مروت کامي جرګې په اخیره چې او د پولیس امن کمیټۍ وفد راغی. نو موږ خو بس یوه خبره ده چې خړې اوبه راکړه. نو چې وفد ځي بیګه بعد بیا پولیس ګاډي راځي، چې وفد ځي بیا پولیس ګاډي راځي. اوس اخیرنی وفد چې دی مروت امن کامي جرګه ده او د پولیس امن کمیټۍ ده، عام اوس رخصت کړو. نو بیا اوس موږ ته انفارمیشن اوس راغلل نیمه ګنټه مخکې چې شپې پولیس راځي او انعام چاربیر به کور نه چیګوي، گرفتاری به. دا پولیس انفارمیشن دی. او هلته چې د حکومت تیاري کوي بخمالو چې نن بیا په کور باندې اټیک کړو. یار موږ خو تا ته بخمالو چې په مورچو چې ټول بخمل کوم ناسته او په تجوړي چې ټول مروته بیټنای تا ته ناسته رای سکنه چې رڼا په وباسو. ته وینې تویوي، ته به مرداړ مړېږي، ته به په ناحقه باندې په باطله مړېږه، زه به په حقه مړېږه، شهید کېږه به. ما ته خو مسله نسته، موږ خو غواړو شهادت. حضور علیه السلام حدیث مبارک ته من قتل بالحق فهو شهید، چې څوک په خپل حق باندې مړ سي هغه شهید ده. نو چې ما ته شهید مرتبه درجه میلاو سي نو نوره غواړم څه شی؟ مرګ خو حق ده، مرګ خو به راځي، خو چې په حقه مړ سه شهید څه خو زه خو داسې مرګار غواړم. دا خو یې هر مؤمن خواهش ده. اوس 3 وفدونه در ولږل، اوس لا یو وفد به اوس لا ته رسېدلی نه وي. او ته بیا چې کومه ده ما ته دمکي راکړه چې انعام چرمین به موږ نن بخمل کلي نه کور نه چیګوو. انعام چرمین خو دا د خپل کور چې ته ناسته ټول بخمل کوم مورچو چې ټوپکو سره ته ناسته ورځې او شپې وراسه کنه. خو کوم دا خواهش ته چې ډي سي ډي پي او دې ورسره راشي. کمان دی هغه کوي چې ډي سي ډي پي او ته پته ولګېږي چې دا ما څرنګه کوم سره مقابله راغله، دا څرنګه کوم ده چې تا ته خپلې تورې پته ولګېږي
ا د اته مروه ته بیٹنی کوم تورې پته تا ته ولګیږي اوس تر نن مشام خو نه راغلی اوس تا شپې پروګرام ده اوس شپې ته مستر ته تیاری بخمل احمدزی کلي چې زه ته ناست یم اوس نن شپې راشي که اوس راځي که نیمې شپې راځي که اخیر ته شپې چې راځي که سهار راځي خو رای خو څه کنه د مذاکراتو لپاره وفدونه بیا چیستلی شي زه خو مذاکراتو ته تا ته ولې ورځې نه تیار یم 24 غنټې درته تیار یم مذاکراتو دروازې خو زه نه بندوم چې سره ډزوو هلته به مذاکراتو دروازې خلاصي ولوري به ډزوو هموږه ځینې ملګري به مذاکرات ترسره کوي خو موږ په دې نتیجې رسېدلي یو چې دا ډي سي ډي پي او دا د بل چا په سازش باندې ټول پروګرام چلوي نو ډي سي ډي پي او ته موږ دا وایو چې یا جنګ سره وکړه یا مې خپلې خړې اوبه راکړه په خړو اوبو باندې ته مانه تور خامار غوندې ناست یې سیف الله برادران په سازش باندې سیف الله برادران راوله که نه ډي سي ډي پي او د ځان سره سیف الله برادران راولي چې سره ویې ګورو که نه چې رڼا په وباسو دود به دود سي پانی به پانی سي زه ریاست یم ریاست تم نه یې ډي سي ډي پي او ته ما نوکر یې تا ته زه تنخوا درکوم ته ریاست نه یې ته غږ وکړې زه ریاست یم ریاست زه یم ریاست دا 25 کروڑ قوم ده تا تعلیم کړی ده خو یې انپړ ډي سي تا انپړ یې ډي پي او تا انپړ یې وایي زه سټیټ یم ته سټیټ نه یې ته غدار یې یہ دی عوام نوکر دی 25 کروڑ قوم نوکر تنخواہ درکاؤں نور دی چې شاید ګرمین دی دا ډرایور دی دا پټرول دی گاډی دی دا نور چې دا کوم شراب کباب وایي دا یې ما په پیسو باندې هر څه کوي اوس نوکري نه کوي ډیوټي نه کوي خو غداري ته دې ملا تړلې ده اوس زه ریاست یم زه سټیټ یم ته غدار یې اوس راځه غدار راځه ریاست سره جنګ وکړه ته دا دعوه مه کوه چې زه ریاست یم لا ریاست نماینده یم موږ ریاست ته غدار یې موږ ریاست وفادار یو ته غدار یې موږ ریاست وفادار یو ته غدار یې موږ ریاست وفادار یو اتر ورځې مې درنه وکړله یو ټوپک نه ورسره سوا د ما ګنمینانو نه تا ټوپک راوړ په ما د ټوپک ورواخیسته زه دې ټوپک ته مجبور کړم دغه ټوپک اجازت ما ته شریعت راکوي پاکستان آئینه قانون یې راکوي رواج یې راکوي خپله دفاع حق ما ته دا ټول دنیا قانون راکوي چې خپله دفاع ته کولی شي الټا دا ډي سي ډي پي او سیف الله برادران دا په خپلو دلالانو ایجنټانو باندې دوه قسمه پروپیګانډې کوي یوه پروپیګانډه دا کوي چې دا میدان دو ټي ټي پي ته جوړ ده دا میدان ته به اوس ټي ټي پي راځي بیا به دا میدان ته چې ټي ټي پي راشي بیا به دا فوج دلته اپریشن کوي نو دا مروه ته بیټني یا دا انعام چارمین دا یو لوري ټي ټي پي سره میلاو ده یو لوري فوج سره میلاو ده دا میدان ټي ټي پي ته جوړ ده بیا به ټي ټي پي دلته راځي بیا به فوج په قانون باندې مجبوري به دلته اپریشن کوي
نو دا د لکي مروت ضلع اپریشن ته یو پلان ده مخ ته تور سه په دې دنیا د مخ تور سه په دې دنیا د مخ تور سه سیف الله برادرانه ډي سي ډي پی او ای دو چې دا کوم ایجنټان دلالان دي چې دا کومې پروپاګاندا کوي اپریشن ته خو تا 3 کاله مخکې سیف الله برادرانو غدارانو ا دې تاسو چې کومه جرګه جوړه کړې ده مر و تباہی جرګه دغه 3 کاله مخکې اپریشن پر دستخطونه کړی دي ثبوت سره دا خبره کوم دا اپریشن ما امر و بیٹنی قومی تحریک بند کړه ده آرچیک سلای ده اگر چیک سلای ده تو خو اوس اپریشن په حق شي سیف الله برادرانه ای تا چې کومه جرګه ده مرو تباہی جرګه دا اوس ډي سي ای ډي پی او ایجنټان دي دا فوج ایجنټان دي دا دفترو ایجنټان دي دا د کرپشن ایجنټان دي دا لوټ مار ایجنټان دي 75 سال ضلع د خوړلې د ایجنټ خو ته یې ډاکو ته یې غل ته یې په د ضلع د وکړل څه اوس چې دا تحریک رچیک څه اوس تا غلا ډاکو لار بانسلا دغه لونګیا شاملې بې عزتي دی وکړه مشره مروتو مشر ځان ګڼي مروتو خان ځان ګڼي مروت تباہی جرګې مروتو ته مروت ټکای دی وسره لګولای ده ا جرګې ټکای دی وسره لګولای ده دا خو مافیا ده ګینګ ده دې ته تا جرګې نام ورده بیا دې مروت ټکی بې عزتي کړې ده مروت نام دی وسره استعمال کړی ده ته په کومې خولې دا پروپاګاندا کې تا د ایجنټانو دلالان چې د خلاص کړي دي او په سوشل میډیا فیسبوک باندې پروپاګاندا کوي چې انعام چرمین ادا مروت ټول کومه بیٹنای کوم چې د تجوړي په میدان چې ناستا د 18 ورځ ده دا ټي ټي پی ته میدان جوړي بیا به یې په نتیجه چې فوج اپریشن کوي ضلع داسې مجلس خو به یو کافر مشرک نه وکړي هغه څه اخلاقیاتي هغه څه ضمیري هغه څه حیا او غیرتي نو زه دونه دا سوال کوم چې تا 3 کاله مخکې دسخط ورته کاوه چې دلته د لکي مروت اپریشن وسي تا ته نسته پته ټولې دنیا ته پته ده او اوس ایجنټي کې قسم په خدای چې کته په مروت کوم لا په بیٹنی کو کوم وی ذریعہ ورغړي مراعات خوري مفادات خوري ډبل گیم کې ایجنټي کې دلالي کې بچی بچی ته پته ده بوډا ته پته ده تور سره ته پته ده ایو ته نوجوان خو 100% په کلیر ده نو خدای رسول ته وګورو نور نږدې مرزو یو تامبو کوټانای دی راځي یو تامبو کوټانای دی راځي مست مذاکرات وتا خدا غداران مشران دی مست مذاکرات وتا ناراضي جوړي ورته چو دا شر جوړي دا فتنه فساد جوړي دا موجا چې د په تاریخ چې اولنا احتجاج دا در نه دا چې حقوقو پر وروتلې دا ان شاء الله چې دا په ټول پښتون قوم پر یو انقلابي انقلاب راغی پښتون چې داسې انقلاب پښتون چې راغی چې دا په تاریخ چې تر قیامت یادېږي و دغه
سیف الله برادران غدارانو دا مروت تباهی جرګې د دغه ایجنټانو دلالانو ته تکلیف دادا چې دا خو موږ سیستم ختم سو دا خو موږ هغه کوم راج حکومت بادشاہت وو چې خان په نام مې وکاو زه خان یم زه مروت تباهی جرګې مشر یم زه مروت تباهی جرګې بچا دا کیسې د اوس نه چلیږي دا لاړې ختم سي دا مروت کومه بیٹنی کوم دا تلای ورته وای تلای دغه نام بیا په خلی ماخله چې زه خان یم ادا مروت تباهی جرګه ده ادا کومه امن جرګه چې دا دغه به څور وځو چې مروت کومه بیٹنی کوم ته پته ولګي چې دا امن جرګه دی لا څه شاید هوښیارو خلکو ته لګېدلې ده چې کوم لږ کې عقل نه کمزوري دي ته به څور وځو باندې پته ولګي چې دا کوم گیم وو اته قسم گیم کې دا اڅو وسله اوس ته دا د پښتون دا اوریجنل تحریک ادا اوریجنل پښتون چرچیکس او اوریجنل ناری ولګولې استاد دا تکلیف ته چې دا خدا خلق رالل موږ دا 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر خلق دا ختم سلامه شته پاره اوس ته اخیری کوشش دا ده چې زه د پولیس د عوامو په منځ خون ریزی وکوي نه توي کا جنگ وکم دا تحریک خراب سی دا انعام چرمین مرسیا خراب سی بس تا دا مقصد ده د خان د سیف الله برادران د مروت تباهی جرګې ادي ایغه په هر کلی چې دلالان ایجنټا دا صرف اوس اخیری کوشش دا ده اخیری سازش دا ده چې دا تحریک چیرته اکسیډنټ وکي وینا توی سي غټه یوه حادثه وسي د انعام چرمین خراب سي د تحریک خراب سي قوم پښتون قوم د ټول په خبره غور وکي دا د انګريز پیداوار دا د انګريز چې څنګه سازشونه کړی دي او منسوبې چلولې دي او اوس پورې انګريز څه کوي دا دیگه سور انګريز ایجنټان دي انګريز چې تویغه دا خبره کړې و چې زلاړه او چې دا قوم څوره مانه تانګو څوره دا ما غلام وو دغه بعد ما داسې ایجنټان ورته پېښېږي چې دوبه لما غلامینه چې څوره په مصیبت کې کړو یې لسګون به په مصیبت کې کړی یې لسګون به دغه ایجنټانو غلامي ته مجبوري زه ټول پښتون قوم ته وایم مروت قوم ته وایم بیٹنی قوم ته چې په دغه میدان ودرېږو ورځ 2 3 5 10 پي ډېرې ورځې نه دي بیا به انشاءالله دا تورې تیارې ختم سي رڼاګانې به راشي ټول حقوق ورته میلاویږي ټول مروته بیٹنای به ټول پښتون به انشاءالله په آرام سي او موږ باندې به خدای پاک سړی وګتوي کی ترقی به راځي خوشحالي به راځي روزګار کاروبار به راځي مینا محبت به راځي او دا قومونه به انشاءالله داسې قومونه چې دې نسلونه دې بچي دا به مزې کوي دا تور خاماران دا غداران د دوی ایجنټان دلالان دا به د خپلې زندګي نه تنګ سي دا به د خپلې زندګي نه تنګ سي اوس دا چې دا درد نشوري ده دا خان د ایګه دلالان ایجنټان دا سیف الله برادران دا تباهی جرګه د دغه ایجنټان دلالان په دې قیامت ته د مفادات ختم د کرپشن د لوټ مار دا کاروبار ختم دو د غریبانو دا وینو څل دو غوښ او ډکو خوړل دا کاروبار ختم د غریب او عوامو په نام باندې دو دا کومه خانیه ملکی کوله دا ختم دا دو چې کومه دفترې لوټ کوله دا ختم دا دو چې کومه لونګۍ شورولې
د بې غیرتوب لونګی دا ختم. نو زه بیا دغې خبرې ته راځم چې پښتون قوم انقلاب غواړي. آئین او د دستور او د قانون په دایرې کې دا ظلم او جبر ختم کول غواړي. دا فسطائیت او بربریت ختم کول غواړي. دا تورې تیارې ختم کول غواړي. خپل حقوق غواړي. او ټولو نه اوله خبره او اخیری خبره چې امن غواړي. چې ما مال، ما ځان، ما عزت محفوظي. چې ما مال، ځان، عزت ته څوک لاس نشي راچولی. چې ما وینې څوک نه تویوي. زه کور چې په امن یم، زه سکول چې په امن یم، زه هسپتال چې په امن یم، زه دکان چې په امن یم، زه دفتر چې په امن یم، زه بازار چې په امن یم، زه مارکیټ چې په امن یم، زه ورځې په امن یم، زه شپې په امن یم، زه په روډ په امن یم، زه په ګاډي چې په امن یم. بس دا غواړي. دا خدای رسول دا حق مشترا ده. دا د پاکستان آئین قانون دا حق ما ته راده. خو دا غداران د دو ایجنټانه دلالان دا ټول حقوق ما نه غصب کړي دي. تورو خامارانو غوندې په دې حقوقو باندې موږ نه ناست دي. نو زه غریب عوام ته وایم چې چیرې د مروت تو په مشر باندې اعتبار وکړو. چې چیرې د مروت په مشر اعتبار مو وکړو. چې چیرې په دې مروت تباهي جرګې مشرانو اعتبار مو وکړو. چې چیرې په سیف الله برادران د ایګ ایجنټانو په دلالانو اعتبار مو وکړو. دا تور خاماران دي. دا غلو دي ډاکوګان دي. دا د موږ بال بچې د موږ مخته اولادو نسلو دشمنان دي. دا د موږ په غوښو په هډوکو په وینو کاروبار کوي. دا د موږ په عزت او په غیرت کاروبار کوي. دا د موږ په عزت او په غیرت دلالي ایجنټي کوي. ما خو زړه نه مني چې لاس ورکوم. قسم په خدای سیکه هندو ته چې لاس ورکوم په هغه خوشحال یم. خو خان د هغه ایجنټ دلال دغه ته چې زه لاس ورکوم لکه تور خامار خولې چې لاس ورکوي. وینه یې جوت په پیاړې چې تور خامار ده او ویړه خولې یې ترته نیولې ده. چیچي دی، تیرهیي دی او مجبوري پښتو ده. لاس په ورکه نو زه حکومت ته وایم، زه کمیشنر ته وایم، زه ډي اي جي ته وایم، زه ډي پي او ته وایم، زه ډي سي ته وایم چې سره کښېنه که دې خړو اوبو چې مې حق و په قانون چې بیا راکه نوره ګنټې دا ظلم جبر ما سره که اکه حق مې نه و په قانون چې بیا به دغه زه تا نه معافي وغواړم دا در نه احتجاج به ختم کوم. بیا به په دې خړو اوبو باندې زه یو ټکی نه وکړم. اوس چې حق مې ده په چې تر باندې ومېمانه درته ثابت مې کړ، در باندې تسلیم مې کړ. نیر موجود ده، مځکې موجودې دي، اوبه موجودې دي. بیا ما نوره حق څه شی ده؟ اوبه دي، نیر ده، مځکې دي. نوره حق زه څرنګه تا ته ثابت کړم؟ په ټیبل میں ایک سنا ایسی पुलिस से चौगान होता टेबल साबित को वीडियो मौजूद है नोर जुता सर कभी एडी पी तर सर चेने मैदान तरह से चित्र साबित है कभी एडिया कमिश्नर राजी राजा टेबल है तर साबित का मैदान का चीफ सेक्रेटरी राजी का वजीर आला राजी राजा के मैदान है तर साबित का थोड़ी दुनिया तक साबित करा है तरह से चित्र साबित है खुदा का दाराम से पेजा ना दो तखपला पता दा चे हक दा कसम पे खुदाई दो ता पता दा चे हक दा खुदे सैफुल्लाह बिरादरान पे वजह बांधे दो दा खबरा नसी कवला चे दो हक था दा नसी कवला अन दा हक दो रा कही
چې څوره پورې سیف الله برادران دا تور خمارانی دا سیف الله برادران دا ډېر ډي ته ډېر کمشنر ته ډېر ډي سي ته ډېر ډي پي او ته کروڑونه ورکوي چې اوبه نه کې ور مروت او بیټنو ته کرش یې کړه اپریشن یې وکړه اټیک په وکړه دا غریب عوام دي دا څه شي کوای شي دا شودګان دا څه ورته وایي اینام چرمین دا چند کسان دي ټول زیلر وتلې ده ټول پښتون روان ده ټول پاکستان چې بل خبره نسته سوا د تجوری درد نه ټول دنیا میډیا په در نه لګیا ټول پاکستان میډیا په در نه لګیا ده اته تا سیف الله برادران تور خماران وایي چې اپریشن یې وکړ اټیک په وکړ کاروایی وکړه ګولۍ په وچلاوه چینی پیو په ولګاوه اف آی آرونه په کټ کا جیل ته واچوه مړه یې کا وی نیسا ادا شودګان دا ډي سي ډي پی او ډي جی کمشنر دا شرابیان کبابیان دا لګیا دي هغه سیف الله برادران ور پروجیکټ هغه منصوبه هغه سازش چلوي کلیر کټ خبره ده یار بچای بچای ناری کوي نوجوان ناری کوي بوډا ناری کوي کور چې تو سره ناری کوي کتا دا خیالي حکومت ډي سي ډي پی او ډي جی کمشنر چیف سیکرټري او وزیر اعلی چې دا خلک په څه طریقې موږ له دغه میدان چیک کو دا سوچ مکو توپک سره به ته نه شي توپک سره خپل دفاع پاره چې ته څه باندې ځرکیا بیا به په تال پاسه له څلورو طرفو ډزا لګیایي به تا هغه قیامت وویني ته خو رایسه دغه میدان ته ډز وکړه بیا به د انډیا په ویره سي بیا به د کشمیر او فلسطین په ویر سي خو ته خو رایسه خړې اوبه نه راکوېږه په بدل چې په ما ډز کړه یو ډز سره به تا ته سل ډزونه سرکېږي دا پته به نه ته لګېږي چې دا له کومه ورکېږي به ته انعام چرمین گرفتار کیا جیل ته بیا یوسې بیا به ته ډي پي او ډي سي بیا به ته دغې ضلعې چې دلته ناست یې اور به دې دفتر ته کرسۍ ته به دې داسې اور تر ولګوي دا ټام به دې داسې سرې لمبې کي تر تا ته پته نه لګېږي تا تی غوښتې ودی ته شراب او کباب و نیشې چې تا هغه کروڑو لیونای کړی چا سیف الله برادران درکوي د مالکي مروت ضلع لوټ کوي په کروڑو ډي پي او په کروڑو ما ضلع لوټ کوي ډي سي ما په کروڑو ضلع لوټ کوي او په کروڑو دغه سازش باندې په کروڑو رشوت ورده نو ولې خپل کور ته ورچې ته به ډي سي باندې چیرې ځې دا پښتون کوم مروت کوم بیا تا کور دروازې تر ټکوي تا بچیه تا تور سره بند نه محفوظې ډي پي او تا کور به تر ډزوي دا مروته بیټنیه تا بچیه تا تور سره به نه محفوظې کمشنر ډي جی تا کور دروازې به تر ټکېږي تا څه خیال ده دا څه سیاسي لانګ مارچ لا سیاسی جلوس لا سیاسی در نه ده چې ونسا پکړه دکړه انسوګیسا دو درې ګولې و چلاوه جیل ته واچوه دا هغه لیبه نه ده دا د ما روزیه د ما رزق د ما عزت غیرت مسئله ده یزید غوندې د اوبر باندې باندې فرعون قارون نمرود شداد غوندې لیبه در سره لګولې ده دا یو مروته بیټنای پښتون بچای او نوجوان بوډا ښځه به تر ډزېږي ما ته نن لوی ښځو کورونا اطلاع راغلې چې موږ توپک تر باسو قسم په خدای چې ښځو ما ته اطلاعګانې وکړې خپلو کور سړو باندې چې موږ ښځې توپک تر باسو ښځې کور چې په قرآن ختمو لګیا دي کور چې په سورت یاسین ختمو لګیا دي
کور چې دا ما تو سره په مسلو باندې سرتور سری او مستدواګانې کوي زاړي ټول مروته بیٹنی کورونه چې موږ دالې درنې ته وځو شپې راځو د ټول ورځ دا موږ تور سره زاړي ټول ورځ موږ ماشومان زاړي چې ما ته خپل پلار ما ته ورور ما ته تر ما ته وراره روغ راځي کا سری وینې بیرته راځي دا سه حالات ته جوړ دي کمشنر ډي آی جی ډي پی او ډي سي تا ته پته نه لګیږي تو خپل بنگلو چې پروت ګن سکیورټي تر باندې لګي خپل نه شراب کباب وایي پچ او په کروڑو لکه مروت نه وروري بریف کیسونه ډکوي او ری او وروري سرکاري ګاډي سرکاري ګرمینان سرکاري سکیورټي سرکاري عيش او عشرت تا ته څه پته لګي ته شراب او کباب او نشي چی لشکل دغه شراب او کباب او نشي نه روزه لدغه دفتره کرسي نشي نه روزه حقیقی دنیا ته راځه کیسه په دغه لوري روانه ده چې ټول پښتون به د ډزیږي چې ما ته دا خړې وبنه کړه او ما دا روزي رزق مې بند کې بند خو دې دا ټول پښتون قوم به تر ډزیږي مروته بیٹھنانه ټول پښتون قوم به تر ډزیږي اپنا حق ہے په باطل ہے مش په حق ہے کني بیا سره چینا کنره پښتوني بیا سره چینا چې په ټیبل په میدان د څنګه پړاو اترنګ د تور مخای کوم خو که تور مخای مې کړه پړ مې کړه ته دوره به غیرت به شرمه کې بیان راکیا دا وو ځکه چې تا ریموټ کنټرول اسلام آباد چې سیف الله بیرحدرام سره تا پس شاته نور قوتونه دي چې جګړه یې دي چې تو پکر پس را رایا دا تا پس شاته نور تور مخې دي چې څنګه نن الیاس خان ټیکدار ویډیو کړی دا ما خو اوس وکتل خیر دی الیاس خان ټیکدار چې تنن کومه ویډیو کړی دا د دومره ویډیو ده یو خالد خوره خیر پس کړی و ایو دا نن دغ دیچه دی پیو پسې کړی و چې د روزانه ما ته 40 ګاډي ولاړې وای ټیپ تر باندې کوي دا وینه مې دا سرکار ما سره الیاس خان ټیکدار ویډیو مې وکتل او دا سه مجلس ورته کړای دا لکه غر چې راځ سره وی ګوره او مروته بیٹنی پولیس ته ویلي دي چې ته مرزه مروته بیٹنیا ته پولیس چې ته مرزه پنجابای دی راولي ا تور مخای دی راولي چې سره وی ګوري ډي پی او ډي سی او تراسه ډي سی ډي پی او تراسه داسې ورته ویلي تراسه چې پته ته ولګي چې تا ته څنګه تر دزيږي راځه داس وکا چې تا ته داس خوان تر معلوم سي تا ته پښتون هغه بدمعشي ابادری تر معلومه سي اوس ته درې وختونه ورولشل چې موږ به بیا پولیس نه راځي اته اوس بیا شپې سیستم جوړ دا شپې دی یو سازش پلان جوړ د چې انعام چرمن وزل کور شي گاو تکړه سا اوس پر ازي بخملو چې یو اوس راځه بخملو چې یو اوس نن شپې بخملو ته راځه نن شپې بخملو ته اوس راځه ځان وګوره چې زه وبغواړم خپل بال بچي تور سره پاره خپل ماشومان پاره او بن راکیا اته پکر پسې را رہا اوس نن بخملو ته راځه چیلنج مې درک چیلنج زه چې کومه مروته بیٹنای په مل اف سی تور غرو چې دا ټول په چوټي راځو که چوټي نه ته ملاوي دا کا راځو چې چیرته دوبه ابو ظبي سعودي عرب بار ملکانو چې
مروه ته بیټنای دا رای سو چې چېرته پښتون د رای دي سي ځان ورسو ته جوړي درنې ته سبا مال راځو اکه څوک شپې یې راځي اف سی والو دغه ډیره ده اف سی والو نوکري دې نه خرابېږي داسې ورته ووایه چې هلته ما کوم یوه غټه خبره روانه ده زه هغه ته ځم که چوټي یې درکوله راځه که نه یې درکوله راځه پښتون مسافرو ته وایي دوبۍ ابوظبۍ سعودي عرب کې پراته دي چې دغو خلکو له لاسه ته دالې در په درې دغو تورو خامارانو له لاسه تاسو در په در پراته یو په 12 ملکانو چې دغو له لاسه تباه برباد یو دغو له لاسه ما ټول بچیان نوجوانان په پنجاب چې په سین چې پراته دي چوکیداری کوي هوټلو سره پیالې نیسي دغه له لاسه ټول ما بچیان نوجوانان غلا ډاکوګان سره دغه له لاسه ما غدارانو له لاسه ما بچیان نوجوانان ټول آیستیان پولډریان سره دغه له لاسه زه تباه برباد سم نسلونه مې تباه سم رایسو چې جنگ سره وکړو جنگ نه غواړي جنگ باندې مسلط کوي نو جنگ به کوو سره جنگ سره کوو چې جنگ ما بغیر مې نه پرېږدي سبا ملر پسې راځي بیګا ملر پسې راځي شپېر پسې راځي اروازر پسې راځي توپکر پسې شوري اب اختربان ګاډي امبولانسونه دغه امبولانسو چې به بیا شهیدانو لاشونه وړي مخته تورسه ډي پی او ډي سي ډي جي ا کمشنر مخته تورسه ځان ته په پښتون وایي موږ تا اولاد نه یو موږ تا بچیان نه یو موږ تا ورونه نه یو ته پښتون نه یې ته موږ تربور نه یې اته ما پسې 40 ګاډي توپکو والا بختر باندې امبولانسونه راغی کړي مې سي کوم جرم مې کړی ده زه دهشتګرد یم زه مفرور یم زه شرپسان یم زه باغي یم باغي خو ته یې قانون نه دی بغاوت کړی د قانون ما ته اوبه راکوي ته نه راکوي ته باغي یې ته دهشتګرد یې ته شرپسان دی زه امن پسند یم زه د قوم د پاکستان وفادار یم زه د قانون د آئین تابعدار یم ته باغي یې ته شرپسند یې ته دهشتګرد یې خدا دې چې ته حکومت کرسۍ ناست یې زه غریب عوام یم به دوره قدر فرق ده او زه شرپسند یم زه دهشتګرد یم زه باغي یم اته ډي سي یا ډي پي او یې تا نام ډي سي یا ډي پي او ده ما خواته د نام دهشتګرد ده شرپسند ده باغي ده ډاکو ده غل ده ټول پښتانه مروت بیټني دې په دغه سوچ وکړي نن په بخملو چې موږ ورته ناست یو سبا مل به په تجوړي چې درته ناست یو خو زر راځه نوره اوس دا راشي بیا لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي راشي چې سره وګورو چې لا مال تر باندې سوچ شي یا تا ولر باندې سوچ شي چې پته ولګي نور دغه ځندانه نه موږ مرګ ډیر خوښ دغه زندانه نه موږ اوس شهادت ډیر خوښ دغه زندانه نه نور اوس موږ تام یو چې شهادت مرګای ته ملاو سي بیګه موږ ډیر خوښ ډیره مهرباني